په دواړه سترګو ربه زار ستا د توبې نه شمه ویمه چې تا وربه بیا بیا دې د کعبې نه شمه ډېر به دې پټ کړمه را پټ کړمه خو لون به شومه مورې قربان ستا د شلېدلي لوپټې نه شمه ما او هغه د غره لمن او ستړی ستړی منزل که ستا رضا وي نو شروع به د ټپې نه شم. نظم دی عنوان یې دی مور. که اتم یخ خو دې خو کور کې ډېر او تر ملګرو وړنګ بنګ راپاڅېدم د خوب نه چې سحر ملګرو ډېر په نازړه لیکلی شوی یو سلام راغلی و راته د مشر ورور شمېرې نه یو پیغام راغلی و ای ته خبر یې و که نه د زړه ټکوره زما بېګا د شپې یو 19 بجې وروره زما مور وفات شوې ده خو وکړه حوصله جانانه د مور په حق کې خدای ته وکړئ وسجده جانانه په ډېرو خلکو کې مې یوه په کټ کې مړه ولیده مورې چې ستا مې سترګې پټې جنازه ولیده د خویندو منځ کې در نږدې شوم غلي غلي مورې زړه مې ټینګ نه شو تر اسمانه مې کړې چغې مورې لکه چې ستا په سترګو هر چاته ښاغلی ومه څنګه چې د پلار په مرګ کې غېږه کې نیولی ومه مورې سینې ته داسې هېڅ چا رانږدې نه کړمه ستا په شان هېڅ چا مورې پټ په لوپټې نه کړمه یو ځای احساس وم بل دې غم ډېر زورور مورې زړه مې په تا پسې سوری پرهر مورې یوه خاموشي شوه مورې بیا دې جنازه ودرېده په زړه مې ستا د بېلتانه د اور لمبه ودرېده بې سا ولاړو قسم دی د کعبې په طرف بیا خلکو واخیستې روان شوې مقبرې په طرف یو څو کسانو ته له حد ته کوزولې مورې ستا په نازک بدن یې خاورې اچولې مورې ستا د قربان په تمه تا ته کېناستمه یو څو ساعتونه دې د قبر خوا ته کېناستمه څه غریب نیولی دې د قبر خوا نه کور ته راغلم د خپلو خویندو جړاګانو هغه شور ته راغلم ستا ششمحل ستا نه بغیر کنډرو مورې ستا د یان تا پسې تمامه ورځ اوترو مورې ستا د یان تا پسې تمامه ورځ اوترو مورې